بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. مونږه اسماء عامله شروع کړیو، هغه اسماء چې هغه عمل کوي. نو دلته مونږ دا ویلیو چې اسماء عامله 11 قسمه باندې دي. 2 قسمه مونږه په تیر درس کې ذکر کړیو، نن دریم قسم وایو اسم فاعل. اسم فاعل چې دی دا گردان راځي فاعل فاعلان په وزن باندې، چې دا به تاسو ته علم صرف کې تیر شوی وي. خو یہ فعل معروف کا عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع اور مفعول یہ کو نصب دیتا ہے، اور 2 شرط کو کے ساتھ. ایک تو یہ کہ اسم فاعل معنی میں حال و استقبال کے ہو، دوسرے یہ کہ اس سے پہلے مبتدا ہو، جیسے زید قائم ابوه زید ضارب ابو عمرا. نو دلته وی چې اسم فاعل فعل معروف والا عمل کوي. تاسو دا پیجندلی مخکې چې یو فعل معروف وي لکه ضرب زیدن، یو مجهول وي ضرب زیدن، نو اسم فاعل عمل کوي فعل معروف والا، یعنی فاعل ته رفع ورکوي. لکه ضرب زیدن، دلته زیدن چې څنګه رفع ورکړې ده. نو دلته اسم فاعل چې دی د فعل معروف والا عمل کوي، دا رفع ورکوي، فاعل ته رفع ورکوي او مفعول به ته نصب ورکوي. لکه ضرب زیدن عمرا، وګوره زیدن زیدون چې دی دا فاعل دی، نو ضربه فعل ورته رفع ورکو، دویم مفعول دی چې عمرن چې ورته نصب ورکو. همداسې ضربه نه اسم فاعل راځي ضاربون. نو ضاربون نه بعد همداسې راځي لکه فاعل او مفعول، نو فاعل ته رفع او مفعول ته نصب ورکوي. نو دلته نه دا مراد دی. لیکن دومره خبره ده چې اسم فاعل عمل هله کوي چې دینه مخکې دا شرطونه وي. دینه مخکې دا شرطونه وي، یعنی 6 شرطونه وي. اول دا چې مبتدا وي، دویم موصوف، دریم موصول، څلورم ذوالحال، پنځم حمزه استفهام، شپږم حرف نفي. او دویم شرط دا دی، یعنی 2 شرطونه دي. اول شرط کې 6 شیزونه دي، او دویم شرط کې چې دی دویم شرط دا دی چې اسم فاعل حال او مستقبل په معنا باندې وي، نو بیا عمل کوي. نو دینه بعد به فاعل او مفعول راځي. نو دلته به اوس ذکر کوي. اوس وګورئ اس سے پہلے مبتدا ہو، وی چې هغې نه مخکې مبتدا وي. لکه زید قائم ابوه، زید پلار ولاړ دی. نو ترکیب داسې راځي چې دلته زیدون مبتدا، قائمون صیغه د اسم فاعل، ابو مضاف و ضمیر مضاف الیه. دا ابو چې دی د اسماء سته مکبره نه دی، حالت رفع ما قبل مضموم سره دی. تاسو وګورئ دا حالت رفع کې دی. نو دا مضاف سره د مضاف الیه نه دا فاعل شو د قائمون. قائمون فاعل اسم فاعل سره د خپل فاعل نه دا خبر شو، نو بیا مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. نو دې نه پته ولګي چې اسم فاعل جدا شیز دی او فاعل جدا شیز دی. اسم فاعل قائمون دی او فاعل ابوه دی، یا داسې فعل نه بعد چې راځي نو هغه به فاعل وي. او دویم چې دی زید ضارب ابوه عمرا، او زیدون چې دی دلته مبتدا دی، ضاربون صیغه د اسم فاعل، ابوه دا فاعل، او عمرن مفعول دی. نو ضاربون اسم فاعل سره د خپل مفعول نه خبر د مبتدا، مبتدا سره د جمله اسمیه. او دویم دا چې دویم پاغه کې یا موصوف هو، جیسے مررت برجل ضارب ابوه بکرن. دویم چې اسم فاعل نه مخکې موصوف راشي یا موصوفی، مثال مررت برجل ضارب ابوه بکرن، داسې کس باندې تیر شوم چې وهون کې دی د هغې پلار بکر لره. نو دویم هغه شرط کې دویم قسم یې مونږ ته ذکر کو، یا به دا وي نو بیا به داسې وي. نو مررت برجل ضارب ابوه بکرن، ښه
مررتو برجل یخا نو داسې کس باندې تیر شوم چې وهونکی د هغه پلار به کنه. دلته رجلین چې دی دلته موصوف دی. نو ترکیب به داسې راځي مررتو فعل فاعل با جار راځي نو رجل موصوف. ضارب صفت صيغه د اسم فاعل ابوه د دې فاعل جوړي. بکرن مفعول جوړي نو دا دی نو بیا دا صيغه اسم فاعل شو کنه. نو فاعل سره د خپل مفعول او د صفت نه نو دا موصوف جوړي. موصوف سره د صفت نه دا مجرور د جار مجرور متعلق مررتو فعل پوري بیا فعل سره د خپل فاعل نه د جمله فعلیه جوړي. او دریم نمبر دا چې یا موصول دی یا څه شی وي موصول وي. لکه مثال جاءني القائم ابوه جاءني القائم ابوه. نو دلته چې القائم دی د الف لام په معنا د الذي سره دی. دا په هغه وی چې کله دا داخل شي په اسم فاعل اسم مفعول باندې راشي. دا په مخکې تاسو ته تیر شوی دی. یا اسم فاعل نه مخکې اسم موصول راشي. اسم موصول کې مونږه دا ویلیو چې الف لام په معنا د الذي دی مخکې. نو دلته اوس چې مثال ورکړی جاءني القائم ابوه. اوس دلته جاءني القائم ما ته راغی داسې کس چې هغه پلار ودرېدونکی و. نو د دې ترکیب مونږ داسې کوو چې جاء فعل نون وقایي یا ضمیر مفعول القائم الف لام په معنا د الذي دی نو اسم موصول په معنا د الذي نو دا قائمون صيغه د اسم فاعل دی ابو باب فاعل شو. اسم فاعل سره د فاعل نه دا صله شو. موصول سره د صلې نه دا فاعل شو. بیا د جاء فعل سره د خپل فاعل مفعول نه جمله فعلیه خبریه جوړیږي. جاءني الضارب ابوه عمرا. نو د دې ترکیب امک کرنګي دی چې مخکې تیر شو او ترکیب مخکې غوندې دی خو دلته عمرن مفعول جوړیږي چې تاسو ورته وګورئ. جاء فعل نون وقایه یا مفعول الف لام اسم موصول ضارب صيغه د اسم فاعل ابوه فاعل عمرن مفعول دا به هم داسې جوړیږي. او یا سلورم چې دی یا حمزه استفهام وي لکه الضارب زید عمرا. سلورم چې دی دلته نه یا ذوالحال وي جاءني زید راکبا غلامه فرسا دا جوړیږي. یا ذوالحال شروع کې راشي جاءني زید راکبا غلامه فرسا راغلو ماته زید داسې حال کې چې هغه غلام سورو په اس باندې. نو دلته چې دی جاء فعل نون وقایه یا مفعول زید ذوالحال راکبا صيغه د اسم فاعل او دا حال هم دی راکبا صيغه د اسم فاعل او دا حال هم جوړیږي. نو غلامه مضاف الیه شو نو دا بیا فاعل جوړیږي. فرسن مفعول راکبا فرسن بیا مفعول جوړیږي. راکبا خپل فاعل سره د خپل مفعول نه دا حال ذوالحال سره دا حال نه دا فاعل جوړیږي. او دریم پنځم نمبر یا اول کې حمزه استفهام راشي یا حمزه استفهام راشي لکه ضارب زید عمرا. نو ترکیب د دې داسې راځي حمزه استفهام ضارب صيغه اسم فاعل زید چې دی دا فاعل او عمرا مفعول. نو اسم فاعل او فاعل سره د خپل مفعول به سره دا حمزه استفهام نه یعنی داسې به مونږ جوړو چې فاعل به مراولو اسم فاعل سره د خپل مفعول نه سره د حمزه استفهام نه جمله انشائیه جوړیږي. او شپږم نمبر یا حرف نفی وي په شروع کې مثال ما قائم زیدون ما قائم زیدون زید نه دی ولاړ زید. نو دلته هم قائمون صيغه د اسم فاعل بشي زیدون به د دې فاعل شي. هم هغه عمل چې قامه یا ضربه دلته هم هغه عمل به کوي لکه چې څنګه قامه کوي. वही عمل जो काम या ضربा करता है قائم या ضارب करता है वही हमक का عمل بدلته کوي چې لکه قام یا ضرب قائم ضارب کوي. مطلب هغه عمل چې قام یا ضرب
کوي هماغه عمل به قائمون یا ضاربون هم دلته کوي، لکه څنګه چې تاسو ته په تفصیل کې دلته ذکر شو. او څلورم نمبر اسماء عاملونه څلورم قسم چې دی هغه اسم مفعول دی. اسم مفعول چې دی یہ فعل مجهول کا عمل کرتا ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو رفع دیتا ہے، اور اس کے عمل کے بھی دو شرطیں ہیں. و اسم مفعول دا فعل مجهول عمل کوي، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعله رفع ورکوي، او د دې عمل د پاره هم دو شرطونه دي. مطلب دا دی چې څنګه ماضی مجهول کې چې ضمیر وي ضربه کې هغه ته نائب فاعل وای، نو هم دغه رنګه عمل اسم مفعول هم کوي. څنګه چې ماضی مجهول عمل کوي چې هغه نه بعد راځي هغه ته نائب فاعل وای. او دویم اسم دی مفعول ما لم یسمى فاعله، یعنی دویم د دې اسم نوم چې دی هغه مفعول ما لم یسمى فاعله مرته وي. مطلب دا شو چې اسم مفعول فعل مجهول غوندې عمل کوي، نائب فاعل ته رفع ورکوي. نو د دې عمل د پاره هم یو څو شرطونه ذکر کوي، وی دو شرطیں ہیں. اول یہ کہ معنی میں حال یا استقبال کې ہو. وی اول شرط دا دی چې دا په معنا د حال یا په استقبال کې وي. دوم یہ کہ اس سے پہلے مبتدا وغیرہ میں سے کوئی ہو. وی دویم دا دی چې دې نه مخکې مبتدا وغیرہ نه وي. اوس دلته مثالونه ذکر کوي. مثال زید مضروب ابوه. اوس وګورئ مضروب دلته مفعول دی او دې نه مخکې زیدون چې دی دا مبتدا راغلی دی. زید مبتدا مضروب اسم مفعول صیغه شوه، نو ابوه مضاف الیه شو، نو بیا نائب فاعل جوړیږي د مضروبون لپاره. نو اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل نه دا خبر شو د پاره د مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه جوړیږي. او عمرو معطن غلامه درهما. نو دلته عمرو مبتدا، معطن چې دی معطن اسم مفعول، غلامه مضاف الیه، نو دا بیا د نائب فاعل شو او درهمن مفعول شو. نو معطن خپل نائب فاعل نه او سره د مفعول نه دا خبر شو د پاره د مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه. او بل بکر معلوم ابنه فاضلا. د دې ترکیب هم داسې دی لکه څنګه چې مخکې تیر شو. او بل وخالد مخبر ابنه عمرا فاضلا. نو دلته تاسو وګورئ چې خالد مبتدا ده، مخبرون اسم مفعول دی. نو اسم مفعول صیغه ده، نو ابنه مضاف الیه بیا جوړیږي، نو دا به د نائب فاعل شي. نو عمرا مفعول اول، فاضلا مفعول ثانی. نو اسم مفعول سره د نائب فاعل سره د دواړو مفعول نه دا خبر شو د پاره د مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه جوړیږي. वही अमल जो ضربا اعطیا علما اخبرا کرتے تھے مضروب معطن معلوم مخبرن کرتے ہیں. وی همک کا عمل چې دی لکه کم عمل چې ضربا اعطیا علما اخبرا کول، همک کا عمل به مضروب معطن معلوم مخبرن دا کوي. ضربنا مضروب شو، او اعطینا معطن اسم مفعول صیغه شو، او علمنا معلوما اسم مفعول صیغه شو، او اخبرنا مخبر اسم مفعول صیغه شو. یعنی ضربه ماضی مجهول دی، کم عمل چې کوي نه دینه به مونږ اسم مفعول جوړ کړو کنه، نو مکه عمل به مضروبون او معطن معلوما مخبرن دا هم کوي. او پنځم د اسماء عاملونه هغه صفت مشبهه دی. صفت مشبهه هغه ته وایي چې په هغه کې همیشګي معنا وي. پکې مثال لکه سمیع، معنا ده پکې الله تعالی همیشه اوریدونکی دی. نو صفت مشبهه یہ بھی اپنے فعل کا عمل کرتی ہے بشرط مذکور، جیسے زید حسن غلام، وہی عمل جو حسنا کرتا تا او حسنا کرتا ہے. وی صفت مشبهه دا هم خپل فعل والا عمل کوي. څنګه چې صفت مشبهه فعل عمل کوي او مغه عمل کوي نو هغه طریقې سره. مثال مونږه صفت مشبهه جوړو، مثال به زه تاسو ته درکمه د شروفه نه. نو بیا به
صفت مشبهه چې دی هغه شریفون راځي. نو د دې ماضي شرفه شو. نو د دې نه چې دا ماضي عمل کوي او مغه څنګه چې دا ماضي عمل کوي او مکه رنګې چې دا شریفون مونږ جوړ کړی دی دا به هم عمل کوي. نو د دا عمل به مونږ څنګه پیژنو؟ عمل به مونږ داسې پیژنو یعنی څنګه چې شرفه خپل فاعل ته رفع ورکوي همدغه رنګې شریفون هم دې نه بعد فاعل راځي نو رفع به ورله ورکوي. نو د دې ترکیب به داسې راځي تاسو ورته ګورئ لکه دلته زید حسن غلامه वही अमल है जो हसना करता है हसनन भी. हाँ मक्का عمل به کوي وی دلته اوس حسنن چې دی دا به مکه عمل کوي چې کم حسنه عمل کوي. نو ترکیب داسې راځي چې زید مبتدا حسن صفت صيغه شو غلامه مضاف مضاف الیه نه نو بیا د دې فاعل شو نو بیا صفت مشبه خپل فاعل نه دا خبر شو مبتدا سره د خبر نه نو دا جمله اسمیه جوړیږي. او شپږم نمبر د اسماء عاملونه هغه اسم تفضیل دی. اسم تفضیل इसका इस्तेमाल 3 तरह होता है. وې د دې استعمال چې دی په درې قسمه کې. اسم تفضیل یو مستقل ګردان وي چې تاسو په المصرف کې ویلي خو مونږ د پاره پیژندلو د پاره یو لفظ هم کافي کیږي. یو وزن راځي یو وزن یعنی افضلو اسم تفضیل کې چې معناوي هغه زیاتی معناوي یعنی زیاتوالی. نو تاسو که تفضیل لفظ ته وګورئ نو په دې کې فضیلت والا معنا چې دی هغه مفهومیږي چې تاسو لږ سوچ ورته وکړئ. یعنی فضیلت یو شیز بل شیز باندې فضیلت حاصل وي نو هغه ته نو اسم تفضیل وایي. نو په دې معنا کې د زیاتوالي معنا مفهومیږي. نو دا معنا چې کوم الفاظ ورکوي هغه ته عربی کې ورته اسم تفضیل وایي. چې مثال دلته ورکړی دی من के साथ जैसे وی چې دا به من سره وي دا به من سره وي اول من के साथ जैसे دا اسم تفضیل چې استعمالیږي په درې قسمو باندې یو من سره یو الف لام سره یو په اضافت سره. اول د من مثلا من के साथ जैसे زید افضل من عمرو وګوره من عمرو من سره دا استعمال شوی. نو من سره زید افضل نو دلته تاسو وګورئ زید مبتدا افضل صيغه د اسم تفضیل من عمرین دا جار مجرور متعلق تر افضل پورې. نو افضل سره د متعلق نه خبر مبتدا سره د خبر نه دا بیا جمله اسمیه جوړي. دا اوس وګورئ د اسم تفضیل نه پس یعنی من سره دا استعمال شو زید افضل دی یعنی بهتر دی ډیر بهتر دی من عمرین د عمر نه. دا بهتر والی معنا چې دی دا اسم تفضیل کړي یعنی زید ډیر بهتر دی د عمر نه. نو افضلو په ځای چې تاسو اضربوهم ولګوئ نو بیا هم صحیح راځي لکه زید اضربو من عمرین زید زیات وهونکی دی د عمر نه. نورهم انصرو زید انصرو یعنی زیاد مدد کوونکی دی د عمر نه. نو راځي همداسې. نو بیا دویم چې الف لام سره استعمالیږي لکه جاءنی زیدون جاءنی زیدون الافضل. نو الف لام سره راغلو ماته زید چې ډیر فضیلت والا دی. نو دلته وګورئ افضلو الف لام راغی نو د دویم استعمال چې دی د اسم تفضیل هغه الف لام سره دی. جاء فعل نون وقایه یا ضمیر مفعول زیدون زید الافضل دا به موصوف صفت شي موصوف سره د صفت نه دا شو فاعل. او بل دریم چې دی اسم تفضیل چې استعمالیږي هغه اضافت سره اضافت के साथ जैसे زید افضل القوم زید چې دی زید قوم نه زیات فضیلت والا دی. نو زیات فضیلت دا په کوم ځای کې معنا مفهوم شو نو دا په اسم تفضیل د صيغې د وجې نه معلومیږي. نو دلته چې دی زید دا مبتدا افضل قوم مضاف مضاف الیه راځي بیا دا جوړیږي دا خبر. نو دلته وایي چې اسم تفضیل کا عمل उसके فاعل में होता है और वो ضمیر हुआ है. वो اسم تفضیل عمل په هغه فاعل کې وي چې هغه ضمیر هو وي جو اسم مستتر ہے وی چې دا په هغه کې مستتر وي. اسم تفضیل عمل د هغه فاعل کې وي یعنی هغه ضمیر چې هو دی چې هغه کې مستتر دی یعنی افضلو چې کم عمل کوي په دې کې هو ضمیر وي
په دې کې یو ضمیر وي، یعنی افضلو چې کوم عمل کوي افضلو، نو په دې کې یو ضمیر وي چې هغه ضمیر هو دی، نو دا هغه عمل کوي چې مونږ کله ترکیب کوو نو هغه نو باسو. نو که تاسو دا هو ضمیر مفهوم ذهن کې رانهوالی نو هیڅ حرج نشته. نو دومره دی چې تاسو دا یاد وساتئ چې دا اسم تفضیل چې دی استعمالیږي دا 3 قسمه. تاسو دا یاد وساتئ چې اسم تفضیل کا استعمال 3 طرح ہوتا ہے، 3 قسمه دی. یو من سره استعمالیږي چې من افضل من عمر، یو الف لام سره استعمالیږي چې زید الافضل، وګوره الف لام، او دویم چې د اضافت سره استعمالیږي چې افضل القوم، دلته وګوره اضافت سره استعمال شو. نو صرف دا یاد کړئ چې اسم تفضیل چې دی دا په 3 قسمه باندې استعمالیږي، نو ان شاء الله بیا به تاسو ته څه حرج نه وي. قسم د اسماء عاملونه هغه مصدر دی. مصدر هغه بشرطیہ کہ مفعول مطلق نہ ہو اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا. وی اوم د اسماء عاملون مصدر هغه چې د مفعول مطلق نوی د خپل فعل عمل کوي. مصدر چې مفعول مطلق نوی بیا نو خپل فعل عمل کوي، دلته وی مصنف. نو تاسو مخکې ویلی وو چې مصدر چې دی دا بیا مفعول مطلق جوړیږي. مثال ضربتو ضربن، ضربن چې دی دا مفعول مطلق دی ضربتونه، نو دا مصدر دی. نو دلته مصنف فرمایي چې په شرط د دې چې مفعول مطلق نه وي بیا خپل فعل والا عمل کوي. یعنی څنګه چې فعل عمل کوي نو داسې مصدر هم عمل کوي. مثال اعجبنی ضرب زید عمر، نو اعجبه دا فعل دی، نون وقایه یا ضمیر مفعول دی. ضربو چې دی دا مصدر دی او دا مضاف شوی دی زید طرف ته. اصل کې دا جمله داسې وه ضرب زید عمرا، ضرب دلته مصدر دی، مصدر دلته عمل کړی دی فعل غوندې، زید نه فاعل جوړ کو، عمرا نه خپل مفعول جوړ کو، نو بیا دا فعل سره د خپل فاعل مفعول نه، نو دې ته بیا شبه جمله هم ویل کېږي. نو شبه جمله مطلب دا دی چې دا د جملې مشابه، بیا فعل فاعل او سره د مفعول مصدر نه دا چې بیا یو ځای شي دا بیا جوړیږي فاعل د اعجبه. اوس دلته یو بل خبره هم یاد ساتئ چې ضربه زیدن ولې شو بیا، دا ځکه شو چې دا ضربه چې دی دای مضاف کو چې مصدر دی که نه، دای مضاف کو نو د دې تنوین ختم شو. ضربون نه ضربه شو او زیدون نه زیدین شو، چې دا چې کله اضافت کېږي نو بیا خو چې کم تنوین دی هغه غورځېږي. اتم قسم چې دی د اسماء عاملونه اسم مضاف دی. اسم مضاف یہ مضاف الیہ کو مجرور کرتا ہے، جیسے جاءنی غلام زیدن. یہاں لام حقیقت میں مقدر ہے کیونکہ تقدیر اس کی یہ ہے غلام لزیدن. اس غلام وګورئ تاسې دا اسم مضاف دی، اسم مضاف دی. نو دلته دا خبره کول غواړي غلام زیدن. وی دا اسم مضاف چې دی دا په اصل کې مضاف الیه چې دی دا مجرور کوي. وجه دا ده چې دی کې لام مقدر وي، حقیقت کې لام مقدر وي. لام حقیقت میں مقدر ہے یعنی پڑھ دیکھ کر، کیونکہ تقدیر اس کی یہ ہے وی تدی تقدیر دا دی چې غلام لزیدن، غلام لزیدن. دا زیدن چې دا مجرور کی څه د وجه نه، د لام د وجه نه. نو اسم مضاف یہ مضاف الیہ کو مجرور کرتا ہے، لکه غلام وګورئ جاءنی غلام زیدن. زیدن ولی مجرور دی ځکه چې اصل عبارت لزیدن دی. نهم قسم د اسماء عاملونه اسم تام دی. اسم تام تمیز کو نصب کرتا ہے اور اسم کا تام ہونا یا تنوین سے ہوتا ہے، جیسے ما فی السماء قدر راحت سحابا. و اسم تام تمیز دا نصب ورکی او دا اسم تام کېدل یا تنوین سره وي، دا اسم تام کېدل چې دی یا تنوین سره وي.
مثال ما فی السماء قدر راحت سحابا. نو دلته راحتن چې دی تاسو وګورئ اسم تام دی. سحابن دای تمیز دی چې دې ته یې نسب ورکړی دی. نو دا راحتن تام کېدل د څه نه معلومیږي چې مونږ ته وپېژندو. نو دا تام کېدل د تنوین نه معلومیږي چې راحتن تام کېدل تنوین نه معلومیږي. او یا تقدیر تنوین سے یا دا تقدیر تنوین نه پته لګي. عندي 11 رجلا. نو دلته 11 اسم تام دی. 11 اسم تام دی او رجلن چې دی رجلن ته نسب ورکړی دی. 11 چې دی رجلن ته نسب ورکړی. نو دا 11 اسم تام ګرځېدلی دی. نو دا د هغې مقدر تنوین د وجې چې د دې په اصل کې دلته تنوین مقدر دی چې په اصل کې داسې جوړیږي. دا یعنی د دې یعنی هغه تنوین د وجې چې د دې په اصل کې موجود دی چې هغه داسې دی 11 دی. 11 دی. نو دلته نه د پته لګي. او بل زید اکثر منک مالا. نو په دې ځای کې اکثرو تاسو وګورئ زید اکثر منک مالا. زید په دې ځای کې اکثرو اسم تام دی او دې نسب ورکړی دی مالن چې تمیز دی. نو اسم تام ګرځېدلی دی په مقدر تنوین سره. په مقدر تنوین سره کم چې په را باندې دی. مقدر تنوین سره چې کم په را باندې دی. را باندې تنوین شته خو هغه مقدر دی. ښکاري نه. اصل کې عبارت داسې دی اکثرون دی لیکن تنوین پې نه ویل کېږي. زید اکثر منک مالا. نو دلته مقدر تنوین دی چې اکثرون دی. نو دا اسم تام وګرځي. یا نون تثنیه یا د نون تثنیه نه وي. جیسے مثال ورکي عندي قفیزان برا. عندي قفیزان برا. یا یو اسم نونی تثنیه د وجې اسم تام ګرځېدلی وي. د هغه تام کېدو پته نونی تثنیه نه لګي. هغه اسم تام کېدل د نونی تثنیه نه لګي. نو دلته قفیزانی تثنیه دی او د نونی تثنیه د وجې اسم تام کېدل معلومیږي. او دې عمل کړی برن کې څه عملي کړی دی چې نسب یې والله ورکړی. نو دا برن چې دی دا د تمیز جوړیږي. یا مشابه نونی جمع سے او یا به دا مشابه وي د نونی جمع سره اسم تام. لکه عندي 20 درهما. نو یا دا اسم تام ګرځېدل چې وي د هغه نون په وجه کم چې نونی جمع سره مشابه وي. هغه نون سره چې هغه نون د جمع سره مشابه وي. لکه دلته مثال چې ذکر که عندي 20 درهما. نو په دې کې 20 اسم تام دی او په دې کې چې دا کم نون دی دا نون د جمع نه دی بلکې د دې نون جمع سره مشابه دی. نو په دې وجه دا اسم تام ګرځېدلی دی او درهمن کې دی عمل کړی دی چې هغه عمل د نسب دی. او لسم نمبر چې دی لسم نمبر اسماء عاملو کې اسماء کنایه ده. کم کذا. کم کی دو قسمه ہے. اول استفهامیه دویم خبریه. وی کم په دو قسمه دی. یو استفهامیه بل خبریه. کم استفهامیه تمیز کو نسب کرتا ہے. کم استفهامیه چې دی تمیز ته نسب ورکوي. اور کذا بھی او کذا هم. کم او کذا چې دی دا تمیز ته نسب ورکوي. کم او کذا تمیز ته نسب ورکوي. لکه کم رجلا عندک. کم رجلا عندک تا سره څو سړي دي. کم رجلا عندک تا سره څو سړي دي.
نو رجلن دلته تاسو وګورئ، رجلن د دې تمیز دی، د کم چې دی رجلن تمیز دی، نو نسب یې ورکړی. نو دلته وی چې کمې استفهامیه چې دی تمیز ته نسب ورکوي، نو دلته رجلن چې دی دا تمیز دی د کم، نو دې ته یې نسب ورکړی دی. او بل وعندي کذا درهمن، وعندي کذا درهمن، دلته درهمن کذا تمیز دی، درهمن چې دی دا یې تمیز دی د څه شي کذا، نو کذا ورته نسب ورکړی دی. نو دلته مونږ وویلې چې کمی استفهامیه اسماء کنایه کم و کذا دي، او کم په دوه قسمه دي، استفهامیه او خبریه. بیا کمی استفهامیه تمیز ته نسب ورکوي، او کذا هم، مثال کم رجلا عندک او عندي کذا درهمن. نو دلته په مثالونو باندې به تاسو انشاءالله پوه شوي. او بل کمی خبریه تمیز کو جر دیتا ہے، جیسے کم مال انفقتو و کم دار بنیتو. کمی خبریه چې تمیز ته جر ورکوي، تمیز ته جر ورکوي، مثال کم مال انفقتو، ما څومره مال خرج کو، ما څومره مال خرج کو. نو دلته تاسو وګورئ مالین د دې تمیز دی د کم، نو دا مالین مجرور دی د وجې د کم خبریه نه، ځکه چې کم خبریه چې دی خپل تمیز ته جر ورکوي، یعنی هغه به مجرور وي. چې تاسو وګورئ کم مالین، مالین د لاندې جر څه د وجې نه دی؟ د کم د وجې نه، ځکه کم خبریه خپل تمیز ته جر ورکوي، مالین د دې تمیز دی نو جر یې ورکړی. بل وکم دارن بنیتو، ما څومره کورونه جوړ. نو دلته دارن تاسو وګورئ دا تمیز د کم دی، نو کم چې دی خپل تمیز ته جر ورکوي، دارن دا مجرور دی، دارن دا مجرور دی. څه د وجې نه؟ د کم د وجې نه، ځکه چې کمې خبریه چې دی تا تمیز ته جر ورکوي، نو دلته یې جر ورکړی، نو دا مجرور شو. اور کبھی من جاره کم خبریه کی تمیز پر آتا ہے، وی کله دا من جاره د کم خبریه په تمیز باندې راځي، لکه څنګه قرآن مجید کې راځي کم من ملکن فی السماوات. کله وی من جاره کم خبریه تمیز باندې راځي، مثال کم من ملکن فی السماوات. دلته ملکن، ملکن تمیز دی د کم خبریه، دلته ملکن تمیز دی د کم خبریه، او پدی من حرف جر داخل شوی دی، پدی باندې من حرف جر داخل شوی.